ښه راغلاست. نن موضوع بحث مو هم په همدې تړاو دی. په بحث کې راسره د ځلاند افغان څېړنیز مرکز رئیس داود ملکزی دی. ملکزی صاحب ته ښه راغلاست وایم. ژوندي اوسئ. زه هم ستاسې د تلویزیون د لارې د افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلام وړاندې کوم او ډېر زیات خواشینی یم چې زمونږ په کورا باندې یعنې ځمکه باندې یو آفت راغی چې د دنیا ټول خلک خصوصا د افغانستان خلکو ته ډېر زیات متوجه دي. ډېره زیاته مننه ملکزی صاحب. لومړنۍ پوښتنه به داسې پیل کړو چې لکه څنګه چې موږ او تاسې پوهېږو د کرونا ناروغۍ ځینې مشکوکې پېښې په افغانستان کې هم ثبت شوي دي. دا چې د دې د مخنیوي دپاره عامې روغتیا وزارت کوم تدابیر چې نیولي دي آیا هغه ورته بسنه کوي او که نه؟ هو دا خو د عامې روغتیا د وزارت مسؤلیتونه دي چې د هر آفت مقابل کې خصوصا چې فعلا د آفت افغانستان ته متوجه دی د دې په مقابل کې ټول تدابیر د دنیا د خلکو د تجربو په اساس باندې مخکې یوسي. خو دا چې زمونږ هیواد ډېر زیات وروسته پاتې دی د ټکنالوژۍ د نګاه نه او د وسایلو د نګاه نه، نو په دې اساس باندې موږ ټول افغانان دا وظیفه لرو چې د عامې روغتیا سره په دې برخه کې همکاري وکړو تر څو چې د دې وایرس د پراخېدو مخنیوی وکړو. نو په دې اساس باندې ما سره دا احساس پیدا شو دا چې زه د څو کالو رئیس په دې خوا په بایو ټکنالوژۍ باندې تحقیقات کوم او د بایو ټکنالوژۍ په بخش کې ما ډېر لاسته راوړنې د افغانستان د حیثیت په مطابق باندې کړي دي. نو زه دې ته متوجه شوم چې زه باید هم شمشاد تلویزیون ته د یو نابللي میلمه په حیث باندې ستاسو دروازه وټکوم او هغه څه چې ما لاسته راوړي دي چې غواړم چې د افغانستان خلکو ته یې ورسوم هغه د ستاسې د صفحې د لارې د خلکو عامه پوهاوي دپاره وړاندې کړم. هغه دا دي صاحب چې دا وایروس چې د ډي ان اے یو برخه ده، ډي ان اے چې د ژوند اساسي ماده ده او د ارثي خواصو د انتقال مهم جز دی او د دې یو د دوه برخو نه جوړه شوې ده. دا ډي ان اے چې یو آر ان اے دی او دوه آر ان اے څخه جوړه شوې دی یو ډي ان اے. نو دا ویروس خپله د اساس آر ان اے دی یعنی ریبو نیوکلیک اسید یعنی هستوي تیزاب یو بخش دی چې د دې ویروس په اطراف باندې پروتینی مالیکولونه راجم شوي دي او دته یو شکل د تاج ورکړی دی. ما څه شی چې حاصل کړ په خپل تحقیقاتو کې هغه دا دي چې په افغانستان کې د دې وایروس اساسي جز د انتشار مې پیدا کړو. ډېره زیاته مننه ملکزی صاحب. اوس هم یوه لنډه دمه لرو، بېرته راګرځو د خبرونه لپاره. اوس هم ښه راغلاست بحث دوام ته. ملکزی صاحب زموږ بحث په دې موضوع باندې و چې دا ویروس څنګه یو ویروس دی او څنګه پراخېدی شي؟ دا داسې وایروس دی صاحب چې دا د انسان د پوزې او د خولې د اوبو د لارې نشریږي او دا چې د پوزې او اوبه په کومه طریقه سره نشریږي د پرنجي او د ټوخي د لارې چې باید انسانان په خپلو کې اقلا 1 متر فاصله سره وساتي او یا د ماسکونو نه استفاده وکړي او همدارنګه یو ډېر مهم جز چې دا ویروس د انسانانو د خولې نه نورو ته رسیږي هغه د پیسو راکړه ورکړه ده. کله چې موږ خصوصا بدبختانه په افغانستان کې دا یو عادت دی چې پیسې شماري نو په ژبه باندې ګوته وهي او د انسانانو لاړې پیسو ته ورځي او په دې پیسو کې تقریبا تر 3000 باکتریاوې موجود دي د مختلفو انسانانو د خولو. اوس چې دا ویروس رامنځته شوی دی چې دا په ملکزی صاحب تاسې لږ مخکې خپلو خبرو کې اشاره درلوده چې دا یوه سیاسي پروسه ده، نو ستاسې له دې خبرو نه هدف څه شی و؟ سیاسي پروسه نشي کېدلی. سیاسي پروسه ځکه نشي کېدلی چې دا خو یو بیولوژیکي عامل دی او تاسې وایئ چې سیاسي بڼه لري.
د پیسو دپاره لاره هوارول نه تاسې زما په مقصد داسې پوه شئ د پیسو مقصد مې دا یاد کړ چې لوټونه هغه لوټونه چې د انسانانو په لاسونو کې اوړي او خصوصا په افغانستان کې دا عادت دی د خلکو چې په ژبه باندې ګوته وهي او لوټونه پې شماري د خلکو د ژبې نه د ژبې لعاب یعنې لاړې دا په لوټونو باندې نښلي او د نور انسانانو لاس ته چې ورځي هغوی بیا هم خپله ګوته په لوټ باندې وهي او ژبې ته وړي بیا په لوټ وهي او ژبې ته وړي نو په دې اساس باندې د کرونا ویروس ډېر په اسانه د پیسو په ذریعه باندې خپرېږي یعنی پیسې یګانه عامل دی په افغانستان کې چې دا لوټونه لکه څنګه چې ملکزی صاحب موږ ګورو موږ تدابیر لرو د دې ناروغۍ پر وړاندې خو یا د پراخېدو بیره یې هم شته او که نه پراخېدو بیره یې په دې اساس باندې ده زه په دې خاطر باندې یو نابلل شوي مېلمه په حیث ستاسو دروازه مې وټکوله چې دغه احساس د پیسو چې ما ته فکر ته راغی چې دا لوټونه چې په افغانستان کې ډېر زر خپرېږي د هرات نه کابل ته د کابل نه مزار ته د مزار نه بل خواته خلک ځي راځي او لوټونه وړي یو بل نه بل ته دا لوټونه د خپل ژب نه هر سړی خپل کور ته په ژب کې د کرونا ویروس وړي آیا دې ته موږ متوجه شوي یو چې هر سړی پلار ځي د بازار نه په جب کې کرونا ویروس راوړي او خپل ماشوم ته په لاس کې ماشوم ځي دکاندار ته دکاندار نه بیرته د کرونا ویروس راوړي موږ په خبر نه یو ځکه نو د دې کار د مخنیوي دپاره څه کول پکار دي یعنې دا پیسې څنګه وساتل شي چې دا ویروس نور هم خپور نه شي اول خو دا اقدام ودې د مخنیوي دپاره چې ما ستاسو دروازه وټکول راغلم ما د یو افغان په حیث باندې دا مسؤلیت حس کړ چې زه باید دا د افغانستان خلکو غوږونو ته ورسوم دا خبره متوجه یې کړم دویم موضوع دا ده چې د ماشومانو په لاس کې پیسې ورنکو دریم دا ده چې کله هم پیسې وشمارلې عاجل باید په ګرمو اوبو او په صابون سره اقلا 10 ثانیې خپل لاسونه داسې وموښو چې دا ویروس دفع شي ځکه احتمالا په دې پیسو کې دا ویروس شته باوجود دی چې په ډېر زیات نورې باکتریاوې چې هغه به ډېرې مضرې نه وي حتی د سیاه زخم او د نورو مرضونو انتشار د پیسو د لارې کیږي خصوصا ډي ان اے د پیسو د لارې انتقالیږي ځکه چې ډي ان اے ته انسان په د خولې په لاړو کې موجوده ده او دا د پیسو د لارې ټول دنیا ته انتشاریږي نو اوس چې کرونا ویروس راغلی دی زما په فکر البته چې ما دا څو ورځې په دې فکر کړی دی چې کرونا ویروس په ډي ان اے کې دی یعنې د ډي ان اے یو برخه د آر ان اے دی او دا د لاړو د لارې په خورېږي په پیسو کې او پیسې ډېرې زر تبادله کېږي که موږ دې ته فکر وکړو چې د پیسو جال چې په دې ځمکه باندې پروت دی دا داسې یو جال دی چې نه شلېدونکی جال دی او موږ باید ډېر زیات توجه وکړو زما په فکر باندې چې ډېره مهمه دا ده چې لاسونه د پیسو د تماس نه وروسته په صابون ومینځل شي کوشش وکړو چې یو چا نه چې موږ سودا اخلو هغه ته ویو چې یو نفر به پیسې درکوي ماشین دکاندار ته لیږو دکاندار ته ویو چې وروره ماښام به ته پلار پیسې درکوي ډېره زیاته مننه کور ودان چې خپرونې ته راغلی په افغانستان کې د کرونا ویروس له خپرېدو وروسته د ماسکونو بازار ګرم شوی او ځینو سیمو کې خو بیخي نه پیدا کیږي کابل ښاریان چې د کرونا ویروس د مخنیوي تدابیر نیسي شکایت کوي چې د ماسکونو بیه لوړې شوي او مسؤلې ادارو په دې تړاو جدي ګامونه نه دي اخیستي د سوداګرۍ خونه بیا له حکومت څخه د هغو کسانو د مجازاتو غوښتنه کوي چې د ګنګسو او له امله بازار کې په خپله خوښه د توکو بیې لوړوي په هرات کې د کرونا ویروس د یوې مثبت او 9 مشکوکو پیښو وروسته په لویو ښارونو کې اوس 10 سلنه خلک ماسکونه بندوي د نورو ورځو په پرتله اوس د ماسکونو بازار ګرم دی او د ځینو کسانو لپاره د کاروبار یو ښه فرصت هم برابر شوی دی د ماسکونو پیرودونکي شکایت کوي چې بیې څو چنده لوړې شوي او د هر چا له توان پورته ده همین قیمت ماسک و قیمت همین چیزای بهداشتی وسایل بهداشتی بسیار بالا رفته و تا جایی که فکر میکنم باید دولت هم در اینجا توجه خود داشته باشه. ماسک ما حدود 40 افغانی 50 افغانی یک ماسک عادی را میخریم وقتی که میریم دواخانه اونا رو میگم ماسک بسیار بلند شده و از ماسک هایی که تصفیه کنه است از اون میگن برابر 200 افغانی 250 افغانی یک ماسک عادی یک ماسک است. مصاب شدن به این مرض مهلک آور باید وقایه‌گیری خود داشته باشند از قبیل ماسک و یا
تعاملاتی که با اشخاص مشکوک می باشه. ماسک پلورونکي بیا وایي چې د ماسکونو له زیات پیرلو سره د ماسکونو بیې لوړې شوي او دوی دي چې په لوړه بیه وپلوري. رسېږي ډېر خلک غواړي او د چا وس ورته نه رسېږي، قیمته شوي دي. اوس مخکې به دا 50 دانې به یو بسته کې راتله په 50 روپۍ 40 روپۍ ورکوو، هغه یو بسته اوس په 800 روپۍ 850 روپۍ د بازارو کې منډیانې 850 روپۍ د بازارو کې منډیانې دي. سوداګرۍ خونه هم اندېښنه لري چې په بازارونو کې ډېر کله د اړتیا پر مهال د توکو بیې لوړېږي او باید مسؤل ادارې لاس په کار شي. سو استفادهګر خلک شته دی چې دا کار کوي. تاسو د ماسک مساله وویله، واقعا چې عادي مساله وه چې په 200 په 1.5 روپۍ باندې یو ماسک یو ډبی د ماسک خرڅېدو په عادي حالت کې. دا په چین کې هم شوي ده، هلته هم قیمته شوي دي او دلته هم قیمته شوي، مګر د افغانستان د خلکو د مجبوریت نه باید څوک استفاده ونه کړي. ښاریان چې د کورونا ویروس د مخنیوي تدابیر نیسي له حکومت غواړي چې د دغه ویروس د مخنیوي لپاره د لاس په کار شي چې پراخه نشي. ښه راغلاست یو ځل بیا